بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب عمدة الأحكام دا مبارک شرح دا اللہ پا توفیق سر روانه او پا دی که من دا منزه مسائل بیانول. دا منزه پا مسائلو که من پا اخرنی درس که باب شروع کرده و بابون القراءة فی الصلاة، پا منزه که قرات کول. قرات دیسی دی چه اغا پا امام او پا مقتدی او پا یوازی منز کون کی باندی لازم دی. سدیسی دی چه اغا صرف دا امام پا حق کی دی، مقتدی دا پارا نشتی. سد امام و مقتدی دا پارا دی، نو دا بابی دی دا پارا راوڑا دی. بیا بائی که حدیث اولنے دا عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نکی گی منز دا آغا چاچی سوک سور فاتحه ونوی. او دا دی مبارک کی ابتدائی خبری شیوی کتا استیادی دا خبر بین شیوی چی دی که دا علماء اختلاف تا و دا علماء اختلاف ولی رازی دا غیب یو سو وجی ذکر شیوی. او بلا دا مسئلہ غٹا مسئلہ دا بین شیوی چی اختلاف دا علماء پا منز که داس دا دوی دا یو بل سر جنگ جگڑی ندی قصدن، نه دا یو بل سر دشمنی کئی پا دینیت لگی ای. او دا طبیعت تا انسان دیسی دا فطرت تا او طول انسانانی یو شان ندی، نو کلا اختلاف راشی پا خبره که دا علماء پا منز کی. زما استا کار بیا داده چه من خب سڑا سینه بندی دا طول دا خبره وورو دلیل وورو، چه دا چه دلیل قرآن و حدیث تا نجدی یا دا چا خبر قرآن و حدیث تا نجدی دیره، بس داغه خبر با اومنو سره دی چه داغه بل طرف پا احترام کو، داغه با قدر کو. دا طریقه دا پوخانه پا امت کی روانه دا وسه پوری. دی عرب و علماء دی درسونو تا بیانونو تا چه کینی او کسوک پی پویگی و وایوری، نو دیر پا سڑا سینه باندی اگوی دا خبری بیانی و خلقی اوری چی گوره دی مسئلہ کی دا علماء اختلاف تے، دا یو طرف تا داوی بل طرف تا داوی، خود دلیل دا دوی مضبوط تے، بس منگ دامو خبر ختم شو. داونی چی خواه دا بل جو نپوی دا او صرف جو پا دنیا کی تا پوی دی، او دا زمانگ دا عالم بیزتی دی اکڑا، زمانگ دا مولی سب بے قدری دی اکڑا، او دا تاسو بل مذہب دی زمانگ بل مذہب، دا قصی دوی نکی. ہاں اشتی باز زینو کی خو دمر نیشتی سمر چی با عجمو کی دا خبره بے زمان ترپونو تا علتا چی دا خلین دا غگر او باسی چی یرا دی مسئلہ کی دا علماء اختلاف تا و دلائل دا دو دی خواه یعنی زمان دا نپوی دا گور چا ویلی جستا دا نپوی دا او چا حتی که بیزتی دی و علم کرده دی کسی دی، بلکہ عزت دی علم دا دی چی تر دلیل تابیداریو کی زکی چاگا علمم طول عمر چی حق پرسی نو اگر دکا دعوت ورکی چه پا دلیل پسی زی. گوره امام ابو حنیفه رحمه اللہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، دا نور چه سمر آئیم دی پا امت کسی صدور امامان نی دیر شیدی بیشمار دی طول دعوت دی طرف تا ورکڑی رئی چه کمزی کی تاسو تا دلیل ملاو شو دا قرآن و دا حدیث نبس دکا مانی دکا زمان مذاب دی ناغوی غاڑ ازادی کردی دا اگوی منگ تا خبر لندو الفاظو کی کڑی دا چی زما دا خبری دا پارا تعصب مکوی زخو انسانیم که دیش خطاش. او زکر امام ابو حنیفه رحمه اللہ خپلو شاگردانو تا دا نصیحت کڑوی زما هر خبر منوٹ کوئی رای یاد وروی، زما هر رای منوٹ کوئی. زی انسانیم نن زما یو رای سبال آغا رای زد دلیل دلا سبدل کم، یعنی نن آغا سر یو دلیل آغا تلانی دیر رسیدل، سبال او تا آغا دلیل را ورسیدو یوزی کی ولی دو دیوچانه واوری دو، بس اخپل زڑا فتوی سکڑا اگه بدل کڑا. معنی دا چی اگه شاگردانو تا داوی چی زما دا رای گو ردیسی نده چی چی قرآن و حدیث دی و قرآن و حدیث کی تبدیلیانی نیشی رات لے.
الا دا چې یو مسله منسوخ شوي په شریعت کې هغه هم په دلیل منسوخ شوي جدا مسله ده. نور قرآن او حدیث کې دا نشته چې نن یو سو سبا بل سو سبا بل سو بل سو داسې نشته. ها خو د انسانانو په رای کې دا خبر راتلی شي. لکه اوس زه په خپله یو کتاب مطالعه کوم، نور ما څه نه دي لیدلي، بل کتاب زما په لاس کې نشته، او یاره هغه کتاب کې دا خبره دا دلیل ذکر شوی دی، زړه ته پرېوته چې یاره دا خبره خو دلیل ورسره دی. بله ورځ یو ملګري یو کتاب را پیدا کو چې د هغې را پیدا کول ما ته اسان نه و، چې ما مطالعه کو به یې کې په دې مسله باندې بل طرف ته ډېر زیات دلایل او ما دا وایي چې بھئی هغه زړه مسله چې موږ کومه بیانه کړې وه کمزوري و د دې په مقابله کې. انسان رای بدلیدی شي، د هغه قول بدلیدی شي، دې کې د دې عیب نه دی بلکې دا کمال د انسان دی. کمال د انسان دا دی چې د ده نه خبره یېرېږي، یعنې دی اله انسان دی. انسان ته انسان وایي په دې چې په ده باندې هیر راځي، دی خطا کېږي، دی وده کېږي، دی ستړی کېږي، دی وږی کېږي، تږی کېږي، ځکه خو دا انسان دی. اوس کمال د الله دا دی چې هغه نه خبره یېرېږي، نه هغه خطا کېږي، نه یېرېږي، نه وږی کېږي، نه تږی کېږي، نه وده کېږي، نه کمزوری کېږي. دا کمال د الله دی. انسان چې انساني که نه انسان، نو دا یو څو خبرې به لازم په ده باندې راځي. ځکه دا قسمه خبرې چې ستاسو مخې ته راشي که هغه دا مسله ده او که بله، ښه په سړه سینه ورته وږږدئ. او بل دا چې دلیل ته ګورئ، دې ته مه ګورئ چې دا مولوي صاحب کوم یو لګیا دی، اشخاصو ته مه ګورئ. یاره دا خو زموږ پښتن مولوي صاحب لګیا دی. ښه نو عربي سره که دلایل مضبوط وي، که دلایل مضبوط وي موږ به د پښتن خبره منو. او جهالت شو. یا دا کم عالم چې لګیا دی زموږ خپل لګیا دی، یا دا کم عالم چې لګیا دی دا زموږ ټولګي والا دی، زموږ جماعت والا دی، موږ سره زنده باد مرداباد وایي، بس دی به همیشه په حق کوي. نو احتیاط پکار دی په دې خبرو کې ډېر. او زموږ دا ملکونه داسې دي چې هلته داسې اداره نه وي یا داسې مشرانو علماو کمیټې نه وي چې هغه په دې کشرانو نظر ساتي او هغه د خلک خبرې وخت په وخت چې ګوره دې خبرو د لاسه داسې کار کېږي، دې د لاسه د مسلمانانو په زړونو کې کینې راځي، داسې کوئ داسې مه کوئ. داسې اداره نشي چې توجیه ورکوي، په زوره د خلکو په زړونو کې عزت پیدا کول، کینه پیدا کول، زه جدا ته جدا، زموږ مولا جدا ستا مولا جدا، زموږ پارټي جدا ستا پارټي. دا څه خبره شوه؟ موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله، او ټول یو رب منو، یو پیغمبر منو، یو کعبه منو. دا ټول علما حق پرست چې په دې امت کې تېر شوي ټول خپل علما وګڼو. دومره دا که د دوی په منځ کې اختلاف راشي، انسانان دي، نو موږ به دلیل ته ګورو. نو هغه بل دا وایي ډایرکټ د ردو کې ښه وي، هغه نه پوهېده او ته پوهېدې. څوک چې دا خبره کوي چې هغه نه پوهېده او ته پوهېدې، دا جاهل دی. جاهل ولې دی؟ یعنې دا خبرې وضاحت وشو چې کله یو انسان ته یو خبره نه را رسېدلې، بس دا خو د هغه عیب خو نه دی که نه، خبره ورته لا را رسېدلې نه ده. او عمر بن خطاب رضی الله عنه او عمار بن یاسر په یو سفر کې و. عمار بن یاسر د جنابت په حالت کې شو، اوبه نه وي. د هغه دا سوچ و چې دا تیمم چې موږ کوو دا د چاردام دپاره دی، دا کوم کې چې موږ دا صرف لاسونو باندې خاوره ولګوو یا دوړه یا په مخ یې راکاږو، دا صرف چاردام دپاره و. چې غسل کې د باندې غسل د باندې لازم شو، اوبه نشتې، نو بیا به دا خاوره په ټول بدن راکاږي. دا د هغه خپل سوچ و. نو په دې خاورو کې ورغړېد را ورغړېد. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي، نو هغه ورته وایي ګوره نه، دا طریقه ستا غلطه وه. صحیح طریقه هم دغه ده چې تیمم که چاردام د باندې لازم شوی ده او دس چاردام ده، او که غسل دی تیمم طریقه دغه یوه ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا هم دا فتوه خلکو له ورکوله چې غسل د باندې لازم شو، اوبه نه وي، نو بیا دغه تیمم نشتی چې جنابت په حالات کې. نو بیا ورته عمار یو ورځ ووایي، تا ته یاد نه دي ما او تا چې په سفر باندې وو، هغه داسې قصه چې شوې وه، بیا چې ما پیغمبر رسول الله وسلم ما ته داسې ووایي. اوس وګوره دا سړی په هغه واقعه کې دی، خو انسان دی، خبره د ذهن نه وتې ده. او دا عمر بن خطاب رضی الله عنه، او دا هغه انسان دی چې کله وفات شو
نو عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی نن منگ نهی سی علم اگا پا خاورو کی کیا خو یعنی لسی سی علم دے نهی تی منگ پا خاورو کی کیا خو خدا اگا انسان دے ذہن نا خبر ہوا تا انسان دے نو اس پا دی که دا عمر بن خطاب سا عیب خو نشتی نا عمر بن خطاب قصدن عمدن دا دلیل خلاف کرے دا عمر پشان سڑے اگر با دا دلیل خلاف کے قصدن عمدن انسان دے خطا شو دا خبر طول مینی عجیبه دا یعنی دیتا طول غوگی خو دی او سر و تا شڑپی وی آو عمر نا دا خبره یرشی طول و تا سر شڑپی بیتا دکا خلقو تو استاسو دا مولی سیب نا دی مسئلہ کی دلیل یرشی ها زمان مولی سیب زمانگا دا عمر کی گور تو گری ناسو چاوی را سید عمر بن خطاب نا دی خو زمان دا مولی سیب نا دلیل یری گی دا اس عجیبه عقل لی چی دا صحابه کرام بارکی منم خو بیا د صحابه کرام نو بعد چې د امت کوم علما دي د هغوی په باره کې نه منم او بیا یې منم خو د هغه علماو په باره کې منم چې هغه زموږ د مذهب نه دي منم شافعي صاحب خطا شوی دی حنبل صاحب خطا شوی دی مالک خطا شوی دی بخاري خطا شوی دی مسلم خطا شوی دی بل خطا شوی یره حنفي مذهب ولا پلانی مولا او عالم خطا شوی زموږ مذهب والا یعنی د امت ټول علماء باندې خطا راتلی شي هیر کېدی شي خو زمونږ هغه باندې نه دا جهالت دی لږ سړی ځان له کیني دې خبرو کې سوچ وکړي چې دا زه څه ویم او دا زما څه سوچ دی نو دې خبرې ته ورسي چې یاره زه په غلطه روان یم زما دا طریقه زما دا خبرې دا صحیح نه دي نو دا مسلې ښه په سړه سینه اورئ او دلیل ته ګورئ موږ تېر شوي درس کې د دغه علماو بعض مشهور دلایل ذکر کړي کوم چې وایي چې په امام پسې به شاته سوره فاتحه نه وي او د هغې وضاحت په خپل ځای کې شوی او دا خبره ما ذکر کړې وه چې راجح قول دا دی چې فاتحه په امام پسې رکن دی د امام دپاره هم رکن دی د مقتدي دپاره هم رکن دی او چې یوازې مونځ کې د هغه دپاره هم رکن دی او په هر صورت کې په هر آیت په هر رکعت کې رکن دی په هر رکعت کې رکن دی او په هر مانځه کې که نفلي دی فرضي دی جنازي مونځ دی بل مونځ دی او په دې بېشماره دلایل دی خو زه ته یو څو بیانوم دا خبره د ضد او د تعصب نه ده خبره د رسول صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ ده خبره د دلیل ده او زمونږ کار د دلیل سره چې دلیل کم طرف ته تاویږي مونږ یې دلیل سره تاویږو هسې ګوره یو دلیل سورة الحجر کې الله وی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم اے پیغمبر ما تعالی بار بار لوستون کې صورت در کړی دی و آیتونه مې داسې در کړي دي سبعا من المثانی چې هغه بار بار ویلی کېږي دې مبارک مفسرینو مشهور قول دا دی چې دا سوره فاتحه ده الله ولې د سوره فاتحې دی و آیتونو ته دا ویلي سبعا من المثانی چې دا بار بار لوستلی کېږي ځکه چې دا په هر رکات کې لوستلی کېږي او د هر چا دپاره لکه دغه حدیث موږ ووایو که لا صلاة لمن لم یقرأ نه کېږي مونځ د هغه چا چې سوره فاتحه ونه د هغه چا د عام دی ځان له دی مقتدي دی که امام دی نو یو دلیل خو دغه شو دا حدیث چې کوم موږ ووایو د عباده رضی الله عنه او امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې باب لګولی دی وی باب دی په بیان د دې مسله کې دغه شان باب دی عنوان یې دا دی وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر د باب عنوان دا دی وی باب دی په دې مسله کې چې سوره فاتحه به لازم ویلی کېږي قرت به لازم کېږي بیا دې قرت کې هغه د سوره فاتحې مسله راوړې ده او دا به د امام دپاره مأموم دپاره به مقتدي مأموم مقتدي ته وي په ټولو منځونو کې په سفر کې او په حضر کې او بیا ورسره دا ویلي دي که جهري دي او که سري دي ځکه چې بل قرت خو هغه د مقتدي دپاره هغه هم نه وایي سوره فاتحې نه زیات چې کوم قرت خو قرت نه مراد دلته سوره فاتحه ده او بیا پکې دا حدیث راوړی دی یو حدیث کې داسې راځي
عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ روایت ته د غوږ کېدی امام احمد راوړی دی، امام بیهقي په خپل کتاب القراءه کې راوړی. امام بیهقي په دې مسله کتاب لیکلی دی، په کتاب القراءه باندې مشهور دی. امام بخاری رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی په دې مسله باندې. ها اوس دې حدیث ته غوږ کېدی. ښه عباده رضی الله عنه ويصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة. رسول الله صلى الله عليه وسلم یو پیر موږ له امامتي راکوله او قرت یې کو او په هغه باندې دا قرت دروند شو. فلما انصرف کله چې مونځ یې ختم کو اقبل علینا موږ ته مخ راواړو بوجهه. دا طریقه ده، فایده به کې مونځ کې هر فایده یې زده کوئ چې کله امام سلام وګرځي نو مخ به مقتدیانو ته راړئ. وی چې انی لاراکم تقرؤون خلف امامکم اذا جهر. کله چې امام قرت کوي ما ته داسې ښکاري چې تاسو بس هم قرت کوئ که څه. هغوی اجل والله یا رسول الله او ای د الله پیغمبر موږ هم دقه شان کوو. د دې د لاسه په هغه باندې قرت دروند شوی وی فلا تفعلوا، داسې مه کوئ. بعض مولیان دا حدیث د قضیې پورې بیانوي. عامي سړی خو خبر نه وي، نو عامي غریب راوځي بار وایي وګوره نو مولوي صاحب هم دلیل وښو، دلیل وښو خو نیمګړی دلیل وښو، صرف دې دپاره چې زما خبره ثابته شي. او دا هغه سړی دا کار کوي چې د الله نه نه یېرېږي. ته اوس داسې خبره شوه چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ټوټې که د دې دپاره چې صرف ځان له تې مسله راوباسي. وی فلا تفعلوا، داسې مه کوئ مخکې څه دي الا بأم القرآن، سوای د سورة فاتحې نه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ځکه چې مونځ نه کېږي د هغه چا چې سورة فاتحه ونه وایي. یا که څوک د دلیل تابعداري کوي زم د دلیل به هم پوره دی. او چې موږ دې پورې راونښلو نه نه دا حدیث او دې حدیث کې دا دی او دې کې هغه دی او هغه دا دی او زمونږ هغه امام صاحب مشر و ستاسو هغه کشر و هغه په عراق کې و هغه بل په مدینه کې و هغه مکې والا و هغه چې د شام والا و. دا هغه خبرې چې علمي خبرې نه دي، دا خبرې علمي خبرې نه دي. که بعض دا وي امام صاحب په دې ټولو امامانو کې مشر، دا موږ منو. عمر په اعتبار سره امام صاحب په ټولو کې مشر دي، کې خو تا سره څوک اختلاف نه کوي. ما لږ ساعت مخکې وي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه واقعه یې رشوې وه. عمر بن خطاب مشر و که امام ابو حنیفه مشر و؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی دی او داسې لیدلی نه دی. دویم غوره صحابي د ځمکې په دې مخ دی، ده فقیه عالم. په د هغه په باره کې موږ واقعه یې رشوې ده، هېڅ بې ادبي چا ورته ونه وي. نو بیا دا خبره ځای په ځای را سرنډول چې یاره امام صاحب د عمر نه مشر و، دې کې تاسو هېڅوک اختلاف نه کوي. بله خبره دا چې هره خبره د امام صاحب نه وي. ګورئ دا خو په هغه قریب باندې ډېرې خبرې ورتپلي دي خلکو، یعنې څوک دې وښیي که نه. لکه پته نه شي کوم درس کې ما ته اوس قصه ذکر کوله، یو وخت په باندې نیم قرآن وي په بل وخت په یې نیم وي. دا به امام صاحب کړي؟ یا امام صاحب 40 کاله د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی؟ کېدی شي داسې؟ یعنې 40 کاله چې هغوی د شپې اودس ماتې نه دی کړی. دا بس خبرې د نه منلو دي. نو ډېرې خبرې په امام صاحب باندې ورتپلي دي، نو په هغې کې د امام صاحب هېڅ بې ادبي نه وي، ګستاخي نه وي چې یو سړی دا وایي چې یاره دا خو د امام صاحب قول دی هم نه، ځکه چې دې سند نشته. او هره خبره په سند ثابتېږي. یعنې عامه موږ به خپله خبره وکړو، خپله زموږ منځ کې. تا ته یو کس وایي چې یاره پلاني دا خبره کړې، ته ورته لازم وې، تا ته چا ووایي؟ ته ورته وایې که نه وایې؟ تا ته چا ووایي؟ معنی دا چې ما ته سند د دې خبرې وښایه. ښه د عامې خبرې دي. ګورې نو د دین په باره کې دې څه خیال دی؟ ځکه سلفو به وی دا دین چې دی که نه، دا سند دا دین دی او دا علم دا دین دی. نو وګورئ چې تاسو دین د چا نه زده کوئ. وګورئ معنی سره
وګورئ سند او بل دا چې د دې سړي حال وګورئ ته چې ورته ناستې د ده څه عقیده ده د څه نظریه ده سلفو به د دین قدر کو مونږ خو وایو چې یاره په منبر باندې یو کس ناست وی او څه یې ویلی بس څه یې ویلی یاره والله که دا باز پې غوږ ومګرئ ځکه چې هغه نه خبر دی نه شوق او جذبه شتي خو اوس مونږ سره داسې ملګري ناست دي چې هغوی شوق او جذبه یي نو هغه راشي ووایي یاره که تاسو پکې دا خبره اضافه کوي د دې پکې وضاحت وکوئ او که دا درس ورسره هم شروع کوي او که داسې او که دغه او که دا هغه سړی دی چې د ده سره د دې دین قدر دی دی غواړي چې ما څه واورېدې د الله د پیغمبر خو چې صرف هسې هغه اردو کوي که نه خالی جگہ پر کرے صرف دې ته راځم چې بس هسې هغه خانه پوری کوم بس مسلمان یم د جمعې خطبې ته به ناستي دلته پکې بعض کې به لیدلي جمعات نه بهر نور ته وایي جمعې په دې موسم کې نو ګپ شپ ستا څه خیال دی چې د دې ته توجه دی چې امام څه وایي او دی په دې خفه کېږي که د امام که غلطې او کمزورې خبرې وکړي دی په اعتراض وکړي ولې پې نه کوي هغه ته پته نشته چې څه وایي او دویم که ورته پته ولګېده د هغه سره د دین دومره قدر نشته چې هغه په دې خبره خفه شي نه خو چې زه د جمعې لمونځ وکړم او بیا مخ له لاسونه راواچوم او بهر ته راوځم او یاره مونږ خو جمعې لمونځ وکړو او بیا په چکر او په دغه شروع وکړو بس دغې سره کار دی نو خبره ما دا کوله چې دین وګوره چې د چا نه یې زده کړې د پنجاب کې دا علامه ټکی ډېر په اسانه میلاوي زموږ دې طرفونو ته د شیخ القرآن ډېر په اسانه میلاوي په هر علاقې خپل یو دغه یي نو هلته بس معمولي دي چې نن فارغ شي سبا د هغه د نوم سره لیکلي علامه او ځکه که د پنجاب د علما وګورو نو اکثرو سره علامه لیکلی لکه د علامه ډېر دروند ټکی دی ډېر دروند ټکی یو عالم دی یو علامه دی نو هلته د علامهګان ډېر پیدا کېږي په تیلې نه سر اوچتی لاندې دی یو علامه پروت دی جعلي غونته کې نو هغه زموږ د دې بعضو علماو دعاتو یو ګروپ دی په هغې کې یو ملګري ویډیو راولېږله دا یو نو هغه خلکو ته یو غټ شی جوړ کړی دی هغه ټول عمر دا لطیفې په سټیجونو باندې وایي او خلک خاندې را خاندې غریب سره هېڅ علم نشته قرآن هم ټول غلط و او هغه علامه دی علامه او په آخره کې ورسره حفظه الله او څه څه پړپړې ورسره لیکلي تجارت دی ټول او ما دا اورېدلي چې هغه د یو بیان 1.5 لاک 1 لاک روپۍ دی یو بیان او خلک یې بوځي دین د زده کولو لپاره کیسو اورېدو دپاره لکه اوس ما د یو سړی وایي ته راشه بیان به وکړم زه قدرت زما خو بیان نه کوي چې زه به ورته د الله د پیغمبر خبره کوم الحمدلله خو چې اوس د چا دې سره شوق نه وي بیا به لطیفو والا راولي زموږ پښتنو کې هم شتي او شتي او چې هغو به صرف خلک خندول او په دې جومات کې به یو ډرپ جوړو د خندا او چې بیا به ووتو یاره داسې عالم ګوره که عربو کې وي دا خبره صحیح ده عربو کې داسې عالم نه چې هغه خلک صرف خندې را خندې او ډکوسلې ولي او قیسې ولي او هلته تللی او دلته تللی او بعض پکې خپل سفرونه بیانوي چې شروع کړي ته به حیران شي چې د سلیمان علیه السلام هغه سیلۍ چې الله مسخره کړې و چې هغه ګوره ده ته مسخره شي او خپلې قیسې ټولې الغرض هغه ویډیو چې راولېږله دې ملګري په ګروپ کې نو دغه علامه صاحب براینام علامه صاحب نور علامه په صحیح تله کې په نن سبا وخت کې لکه اوس یو سړی وایي چې علامه ابن عثیمین علامه ابن باز یا موږ سره بعض مشران علما چې کوم دي او صحیح ده خو دا براینام علامه نو هغه ټیک ټاک کې ناست دی صحیح ده ټیک ټاک کې که راغی بیان کې موږ پسې رد نشو کولی ځکه چې دین بیانول هر ځای کې ښه کار دی او یو ځای بېدینو خلکو ته پرېښوده نه دي پکار دا دی چې دینداره خلک هر ځای کې د اصلاح کوشش
او نه یار په ټیک ټاک کې لګیا دی چې دی مقابلې کوي او ښه په سور کې چې دی په کټ کې پروت دی او ښه دب کې او چې دی یو ته وایي چې دی زما مرسته وکړه او بل ته وایي چې ته زما سره مرسته وکړه او چې دا شی وګټو وایي. ښه دا علامه صاحب سبا له بیا بیان کوي ګورئ، یعنې دا به کېدای شي هغه غریب باندې ناوخته و ځکه چې کټ کې پروت و. یعنې مونږ کوم ځای ته رسېدلي یو، مونږ کوم ځای ته رسېدلي یو چې زموږ په ممبر باندې داسې سړی کښېني چې هغه نه دین یې زده کړی، نه تقوا یې، نه د الله نه یره یې، د خلکو دا مالونه وهي، د خلکو نه دا چاندې په دروغو را جمع کول، ټول عمر دې بازو موږ دوکه کړي یو. ځکه خو د اکثر زمانه خفه شي په دې چې ځکه چې دې خبرو سره خلک بیدار شي نو د هغه کار وران شي. نو هر چا ته د زنده‌باد مرده‌باد مه کوئ، مه هر سړی د علماو تلې ته وراچوئ. عالم جوړېده داسې اسان کار نه دی. یو سړی به وایي چې ما ته به څنګه پته تا ته پته بیان نه لګي که نه، ولې الله تعالی عقل نه یې درکړی چې دی څه بیانوي. دویم چې کوم سړی عالم الله والی که نه د هغه خبرې زړه ته کوزېږي. بله دا عالم خیرخواهي کوي، یعنې زما مطلب دا نه دی چې خندا حرامه ده، خو چې سړی ټول بیان د اول نه د اخره پورې په خندا ولګوي او لطیفې او ډکوسلې او د عامو خلکو په شان په انټرنیټ باندې ویډیوګانې او دا زه روان یم او دا زمونږ ګاډی دی او د ده نه به زه زده کوم څه، د ده نه به څه زده کړم. خیال م دی که نه دی خبرو ته. د عالم هره خبره ګوره په خلکو باندې اثر کوي. عالم نمونه یي، ځکه به دی ډېر بیدار وي، ډېر بیدار به وي. بعض مباح کارونه هم یو عالم به یې کله پرېږدي د دې د لاسه چې په خلکو باندې غلط اثر ونه کړي. حالانکه کار به څه مباح به کار به مباح وي، څه خبره نه ده، الله په هېڅوک نه رانیسي. خو دا عالم به کله دا مباح کار هم دې د لاسه پرېږدي چې داسې نه په خلکو باندې غلط اثر پرې نه وځي، هلته خلک خبر نه دي. لکه مثال به هغې ګوره کله نه کله دا علما دا مسله ذکر کوي، لکه حدیث کې راځي چې کله نه کله رسول الله وسلم به خپې بله خپې ګرځېدو. د سنت طریقه ده، عجزي ده. اوس دا به کله کې، حالانکه دا ګوره عبادت دی، ما خو مباح کار ذکر کړو مثال د عبادت ورکوم، ما دا خبره هم یو شان نه ده ټوله، ځکه چې پکار ده چې مباح باندې د مباح مثال وي. خو دلته بیا هم دا نقطه ورسره یاده که دا عالم که چېرته دا طریقه تطبیقول غواړي اول به دا خلک پوه کړي په څه چې کله نه کله خپې بله خپې ګرځېده د رسول وسلم طریقه وه. یعنې سړی دې ځای نه هغه ځای پورې ځي، نږدې ځای د خپې بله خپې له اول خلک پوه کړه، ځکه چې په تا به د عوام اعتراض کړي، هغوی سره علم نشته، اول به ته پوه کړه. حالانکه دا عبادت ته کې نو بیا سم خیال دی چې مباح کار دی. نو خبره مې دا کوله چې سلفو به وي دا دین وګورئ چې تاسو یې د چا نه زده کوئ، ځکه چې دین دی، معمولي خبره خو نه ده. بل دلیل دا واله، دا صحیح حدیث دی، امام بیهقي راوړی دی، دا هم د عباده بن الصامت رضی الله عنه دی. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. یو سړی به چې دا حدیث خو مونږ ووایو دا خو صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، مونږ چې دې کتاب کې ووایو که نه، نه دې کې ورسره یو ناشنا ټکی دی او ټوله مسله پې حل کېږي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام. په دې مسله نه حل کېدی شي. دې نه اخوا به بله خبره پاتې نه شو، خلف الامام ټکی دی، امام پسې شاته وي. دا کتاب القراءه کې بیهقي رحمه الله راوړی او صحیح سند والا دی. بل دلیل انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام بیهقي راوړی دی، امام بخاري په جزء القراءه کې راوړی دی، هغه کتاب چې امام بخاري پکې دا مسله لیکلې ده. انس بن مالک رضی الله عنه باره کې راځي چې هغه یو پیر خپلو ملګرو له امامتي ورکړه په مانځه کې.
فلما قضى صلاته اقبل عليهم، نو کله چې دا مونځ ختم کو مخې راواړه هغوی ته ورته اتقرؤون في صلاتكم والامام يقرأ، امام چې کله قرت کوي تاسو بس هم ګورئ کوئ. فسكتوا عفوا ما انس بن مالک وی بغلطی سے انس بن مالک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو انس بن مالک وی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا مونځ ختم کو مونږ ته مخ راواړو چې تقرؤون في صلاتكم والامام يقرأ، امام چې قرت کوي تاسو سلام کوئ. وی خلک غلي شو، صحابه کرام ټول غلي شو. فقالها هغه دا خبره وکړه 3 مرات، 3 پیرې وکړه. فقال قائل یو کس پکې دا وی انا لنفعل او یا رسول الله موږ دقې شان کوو. رسول صلی الله علیه وسلم فلا تفعلوا، داسې به نه کوئ. وليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، ځان سره سوره فاتحه وایي، ځان سره څه مطلب دی؟ غلی وایي. ځان سره دا مطلب نه چې زړه کې وایي، دا فایده ده کوي. قرت دې ته وایي چې شونډې او ژبه پکې وخوځي، دې ته قرت وایي. نو دا کم خلک چې دا قرآن داسې وایي د اخبار په شان، په دې اجر نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي اجر؟ قرت نه دی او اجر خو په قرت باندې میلاویږي. بل دلیل والا دا امام مسلم راوړی دا حدیث، بخاري م راوړی په جزء القراءه کې، بیهقي م راوړی، ابن خزیمه م راوړی. ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، څوک چې مونځ وکړي او سوره فاتحه پکې ونه وایي فهي خداج، دا مونځ نیمګړی. 3 3 پیرې دا خبره وکړه. بیا د هغې وضاحت کړی دی، یعنې دا مونځ نامکمله دی. یو ځای کې یو مولوي صاحب سره ما دا خبره وکړه، ما دلته د ابو هريره رضی الله عنه دا روایت چې دی چې دا مونځ نامکمله دی، دې باره کې ته څه وایي؟ دا خو صحیح حدیث دی. نو چې ما صحیح ده نو بیا ولې نو داسې خو یې نه دي ویلي چې مونځ ونه شو، خو نامکمله دی. صرف دا وي نامکمله. نو ګوره څومره لوی ظلم دی چې ته په عوامو باندې نامکمله مونځ کوې. یعنې ښه دا مني چې نامکمله دی، او ګوره دا خبره هم دا غلطه وه چې داسې خو نه دي ویلي چې نه کېږي، چې نامکمله شي نو هغه نه کېږي. لکه یو سړی دی ماسخوتن دا مونځ یې موږ سره وکړو، خو په آخري رکعت کې هغه د 2 سجدو په ځای یې ولګوله، بې تشهد و ښه صحیح سلام یې وګرځو، دا مونځ پوره دی؟ نامکمله دی. بل سړي وایي چې وګوره نامکمله دی، داسې خو یې نه دي ویلي چې نه کېږي. دا مونځ د ده وشو؟ نامکمله دی نو وشو؟ نه دی شي. نو دلته د کمی دا مطلب نه دی چې زیر زه خیر دی کمی دی، خو اوس او خو شو که نه، نو چې نامکمله شو نو وشو څنګه؟ بیا وی یو کس ابو هریره ته دا ووی سبحان الله چې څوک مسله ما تاسو ته وایي که نه چې په سړه سینه واوري او مقصد د دلیل تابعداري، هغه دپاره خبره واضحه ده. هغه کس ورته وی ابو هریره ته وی انا نکون وراء الامام، او په امام پسې به شاته څه کوو؟ هغه ورته اقرأ بها في نفسك، بیا به یې د ځان سره وی چې امام پسې ولاړې نو بیا به یې په پټه وی. نو داسې که ورته ده ولې نه وي چې امام پسې شاته مه وایه؟ پکار نه و چې ورته ویلی چې ګوره نه دا حدیث ګوره د هغه سړي دپاره چې یوازې مونځ کوي یا امام نه نه وي، بیا به ځان سره وي. بل دلیل والا بعض دا وایي چې کله بعض کسان زد راوالي، زد او عناد، وایي دلته خو دي چې لا صلاته، نو په دې څه دلیل دی چې د الله صلاته کې د الله مطلب دی چې نه کېږي مونځ؟ کیدی شي لا صلاته معنی دی چې نه پوره کېږي مونځ، بیا هم خبره جوړیږي نه، خو صرف دې ته به یې درله تیاره کړي چې څه مطلب شو؟
نامکمله دی نو خو بیا په حق جاخه کې پرېوتو که نه بیا په جاخه کې پرېوتو نو ته وایه صبر یو حدیث ته امام ابن خزیمه امام ابن حبان راوړی سند صحیح دی الحمدلله ابو هریره رضی الله عنه وی لا تجزئ صلات نکیږي هغه مونځ دلته دا نه لا صلات تجزئ ټکی پکې دی لا یقرأ فیها بفاتحة الكتاب په کوم منځ کې چې سورة فاتحه نه ویلی شي خیال هم دی که نه د هغې نه واضح دی نو یو کس ورته ووی که یو سړی په امام پسې شاته بیا به څه کوي نو چا چې تپوس کړی و د هغه د لاسې ونیو ورته وی اقرأ بها فی نفسک ځان سره به یې ویې که نه په دې نه بغیر خو مونځ نه کېږي بل دلیل والا دا امام بیهقي راوړی په کتاب القراءه کې ابو قتاده رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ وایي چې تقرؤون خلفي تاسو ګورئ ما پسې شاته مونځ کوئ قرت کوئ وی موږ ورته چې نعم وی فلا تفعلوا نه به کوئ الا بفاتحة الكتاب عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به دا فتوا ورکوله ګوره دا په سنن کبرا کې اثر وی اقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب امام پسې به شاته سورة فاتحه وی دغه شان یو روایت کې داسې راځي مستدرک کشتی امام بیهقي م راوړی دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه چا تپوس وکړو چې په امام پسې شاته قرت کول دا څنګه دي نو هغه ورته اقرأ بفاتحة الكتاب په امام پسې شاته سوره فاتحه ووایه نو هغه کس ورته ووي که امام ته او زه پسې شاته ولاړم بیا هم فاتحه وایم وی که زه امام یم ته راپسې شاته ولاړ بیا هم فاتحه وایم نو وی که چېرته ته د امام قرت په جهر سره کوي نو بیا هم وی که په جهر سره کوي بیا هم یعنې په دې کې هغه خلکو تذکره پکار ده کوم چې وایي هغه منځنی قول یې چې راویستی ده منځنی قول کوم یو دی په سري کې به وی په جهري کې به نه عمر بن خطاب رضی الله عنه فتوا څه ده چې جهري کې به هم وی سري کې به هم وی جهري کې به هم وی ابو سعید الخدری رضی الله عنه نه یو پیر چا تپوس وکړو په امام پسې به شاته کوم قرت کوو بفاتحة الكتاب جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابن ماجه راوړی ګوره ښه واضحه وی كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب فإمام پسې به شاته چې کله موږ ولاړو ماسپښین مازدیګر مونځ کې نو وی موږ به په اولني رکعت کې اولني دوه رکعتونو کې یا اولنی دویم په دې کې به موږ سوره فاتحه وي ورسره به موږ یو سورت هم وي او په دې اخرني دوو کې یعنې دریم څلورم کې به موږ صرف څه وي صرف موږ سوره فاتحه وي نور تلاوت به ورسره موږ نه کوو زم چې دا به کافي که نور هم ذکر کو او چې نه مني کتابونه به لیکلی شوي دي که کتابونه نه مني چې مني یو دلیل هم پوره دی ځکه چې مقصد هغه د دلیل تابعداري کول دي او مقصد دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه طریقې ته موږ ورسو چې کومه موږ ته په صحیح سند سره را رسېدلی دي دلته یو فایده اکثرو خلکو ته چې د مانځه مسایل بیان کړي دی ډایرک وایي ښه زموږ هغه مونځونه نه دي شوي دا اوس دی په زوره ستا د خولې نه دا خبره اورېده غواړي چې او ستا مونځونه نه دي شوي تا ته خو هېڅ چا نه دي ویلي چې ستا مونځ نه دی شوي یو سړی ګوره د فاتحې په دې مسله کې خلک درې قسمه دي فاتحه چې نه وایي دا درې قسمه خلک دي په امام پسې شاته یو هغه عامی انسان دی یا امی انسان دی چې د غریب پسې نه پوهېږي علم ورسره نشته او دله یو عالم یو مفتی فتوا ورکړې ده چې مانځه کې په امام پسې سوره فاتحه مه وایه او دا غریب نه چېرته د بل عالم سره ملاو شوی دی چې هغه په دې مسله پوه کړی
نه یې چېرته کتاب لوستلی دی خو بس دغه په خپل عالم باندې ښه ګمان و چې هغه راته ویلي دي او د هغه سره به دلیل وي او په دغه طریقه باندې مونځونه کول نو د دا مونځ بالکل صحیح دی ولې صحیح دی په خپل ورسره علم نشته او د ده په وس کې چې څه هغه یې کړي دي او بل علم ورته میلاو شوی نه دی چې هغه ورته دا مسله واضحه کړي کتاب د سره شتي نه یا که یې لوستی نه شي نو دوی مونځونه څه دي هغه صحیح دي دویم قسم هغه عالم دی چې هغه د دې مسلې تحقیق کړی تکړه عالم دی دلایلو ته کتلي او هغه ته دا خبره مضبوطه ښکاره شوي چې یاره په امام په شاته سوره فاتحه نشتي یعنې د هغه تحقیق دا دی چې امام په شاته سوره فاتحه نشتي او دی نه وایي نو مونځ د ده صحیح دی ولې اگر که دی په دې تحقیق کې صحیح ځای ته نه دی رسېدلی خو نه د هغه د علم مطابق هغه وایي چې یاره زما دا تحقیق صحیح دی دا سړی متعصبه نه دی دا نه وایي چې یاره زما د مذهب مسله ده ځکه نه دا وایي چې زموږ د کتاب مسله ده خو هغه په خپله راغلی دی دلایل مطالعه کړي دي او د خپل علم مطابق هغه دغه ځای ته رسېدلی چې یاره سوره فاتحه په امام پسې نشتي نو مونځ د ده صحیح دی ځکه چې د دلیل تابعداري کوشش کړی دی اگر که دی ځای ته نه دی رسېدلی دریم هغه کس دی چې ښه ورته دا خبره واضحه شي او معلومه شي چې یاره دلیل په دې مسله دی چې امام پسې به شاته سوره فاتحه وې او بل طرف ته دلایل نشتي او بل طرف ته خبره نشتي بیا هم یو ضد او عناد یې راغستی چې نه زه خو یې نه یم ته به څه وکړې چې زه یې نه یم ته به څه وکړې نو د دې سړي مونځ نه کېږي چې زه نه یم ته به څه وکړې بل ورځ مې د یو کس خبرې اورېدې چې دغه وظیفې مظیفې چې ورکوي نن سبا دا فیسبوک او ټیک ټاک او په یوټیوب باندې د وظیفو والا ډېر راوتي ځان ته یې موبایل نیولی او په دې ورته پیسې هم راځي او مشهورېږي هم او بیا پسې خلک هم راځي نو د هر طرف نه دا خلک لوټ را لوټ کړي اسانه وظیفه عنوان یې ورکړی ټول مشکلات ختم او بیا خلک ورماچي نو هغه یو کس ورته ټلیفون کړی دی یو ملګري ورته ویلي چې لکه ته چې دا وظیفې ورکې او دا بې دلیله خبرې کې ولې کې دې باندې خو څه دلیل نشته پیغمبر نه یې ثابت وایي زه یې کوم ته به څه وکړې دا جواب د هغه چا کېدی چې هغه سره علم نه جاهل دی دا زه او تاسو وایي زه یې کوم ته به څه وکړې نه نو هغه ورته وایي ګوره یعنې ته ښه واضح وایې چې زه هغه څه کوم چې پیغمبر خلاف دی به یې هم کو وایي زه یې کوم ته به څه وکړې وایي دې جاهل سره څه کوې بیا دویمه خبره دا وکړه دا ډېره عجیبه ده او سړی سوچ کشي چې ورته وخاندم او که ورته وژاړم وی ګوره دلیل خلک عبادت له ګوري دلیل څه له ګوري عبادت له ګوري مونږ خو دا وظیفې عبادت نه ګڼو دقه شان دا الفاظ ها دلیل خلک څه له ګوري عبادت له ته چې ما ته دلیل او دلیل نو دلیل خو خلک عبادت له ګوري ما خو دا وظیفې عبادت نه دی ګڼلی نو دا عوام دي د اوسه پوره هسې تباه و برباد کړو چې دا قیمتي وظیفې ورته ښایي او بل او بیا په اخره کې لنډه دا وایي چې ما عبادت هم نه ګڼو ته یو سړي ته وایې زر پیرې به ته دا وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله زر پیرې سهار او زر پیرې ماښام یو میاشتې پې د هغه بیخ ویستو بیا دې ورته وایي دا عبادت نه و دا عبادت نه و 1 لاکھ پیرې به پلانې ذکر وی بیا دا چې دا عبادت نه و داسې خبره شوه نو خبره مې دا کړې چې اوس یو سړی وایي چې نه ویم ته به څه وکړې لکه یو سړی وایي چې او نه ویم سوره فاتحه راته پته لري چې دلایل هم شته اور څه شته نه ویم د داسې ضدي سړي دپاره بیا دغه فتوه ده چې کومه رسول صلی وسلم ورکړې چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د هغه سړي مونځ نه کېږي چې څوک سوره فاتحه ونه پوه شوي په دې مسله که نه دا بعض زر زر خو زموږ دا مونځونه نه دي شوي
او العباس پکې دوه قدمه مخکې شي زمونږ پلار کافر او زمونږ هغه نیکه کافر نه چا د کفر فتوا په تا لګولې ده نه یې ستا په نیکه لګولې ده نه چا دا ویلي چې ستا منځونه نه دي شوي بلکې موږ وایو ستا منځونه صحیح دي خو روان وخت کې مسله دا یاده کړه ګوره هغه صحابي چې راغی همدې عمدة الاحکام کې تیر شوي درس کې نه مخکې درس کې دغه حدیث بیانېدو کوم یو صحابي راغی جومات ته لمونځ یې وکړو 3 پیرې او رسول الله وسلم واپس کو وایي ستا لمونځ نه دی شوی بیا ورته لمانځه طریقه وښوه که دې سړي ته رسول الله وسلم نه دي ویلي چې هغه تېر شوي ټول لمونځونه راوګرځوه ځکه چې دلته یې دا لمونځ داسې وکړو خو د شاته هم ټول داسې کړي دي نو چې یو سړی جاهلي په یو مسله نه یې پوهه په یو عالم یې ښه ګمان دی هغه وله فتوا ورکړې ده او دغه د وسو نو د هغه لمونځونه څه دي صحیح دي بله دا مسله یاده کوي سوره فاتحې سره اهمه سوره فاتحه ویل رکن دی په هر رکات کې بلکل پورا څنګه چې الله دا سوره فاتحه را لېږلې ده ځکه کم سے کم زه ویم ملګرو ته اکثر چې کم سے کم موږ له هغه څه په صحیح طریقې سره راځي چې په هغې باندې موږ د خپل لمونځ کوو نو سوره فاتحه زده کوي په داسې طریقې سره لولئ چې څنګه طریقې سره د سوره فاتحه لوستل غواړي د دې نه که اوس یو سړی راولګېد د دې سوره فاتحې نه یو ټکی لرکي لکه سوره فاتحه پوره ومانځه کې او دې ته راورسېدو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم او بیا لړ رکوع وکړه رکعت وشو ولې وی نه وي سوره فاتحه دا یو ټکی نه ویل سوره فاتحه نیمګړې شوه او چې سوره فاتحه نیمګړې شوه لکه دا چې دی ویلي نه دغه شان یو خو دا یادول پوره صحیح بل د دې تلفظ دا هغه صورت دی چې په هر رکعت کې ویلی کېږي که ته نفلي لمونځ کې او که ته فرضي کې او چې دا یو سړي له نه ورځي ځکه دا بعض د جمع ته مخکې کېدو نه یېرېږي سړی حیران شي چې ته مشر سړی دی جمع ته نه شي مخکې کېدی وي زما قرت صحیح نه دی چې ته به ټول عمر داسې جل کړي بلکې بعض پکې ما لیدلي چې په دې محراب کې ولاړي د دې زی امامي او د هغه سوره فاتحه غلطه د هغه سوره فاتحه غلطه دلته یو وخت یو مولوي صاحب راغلی و چې براینام مولوي صاحب وګورئ موږ هر سورګیري ته شاګول وایو او چې ګیرې والا وي نو هغه ته مولوي صاحب وایو یو ته امیر صاحب وایو نو هغه موږ د یو بل ملګري خواله ورلو دغه کس هلته و دا کم ملګري سره چې میلمانه شي وو نو هغه په جومات کې امام نو هغه احتراما دغه میلمه مولوي صاحب ته ووایي چې ته مخکې شه مشر دی او د دې دې مخکې شي یاره چې مخکې شو که نه زه تاسو ته څه ووایم صرف دې سوره فاتحې سره چې هغه کمال وکړو نو اوس په زه ځان له په مانځه کې دا کرر ریبل کوم چې لکه مانځه به دا خلک څه وایي چې هلته خو عرب و ډېر عجم پکې دومره وونه او چې څنګه سلام ګرځېده یو 2 کسان پاسېدو او هغه امام ته ووایي ته چې وی تا دې ولې مخکې کړی دی او که ته ستړی وي یا تا نشوه کولی نو دا موږ دلته څه ته ولاړ یو بیا خبره رپه دپه او زه بس هغه ورته کار شوی دی او خیر دی دا میلمه و دغه هغه میلمه و کار څه و دغه موږ منزل دلته راشو ما ځان سره سوچ کوو چې د څو کاله امامتي هلته ملکې کړې ده خلکو بیخي ویستی دی او زموږ دومره پوه خلک د دین سره زموږ دومره محبت دی چې په دومره کلونو کې به ده باندې چا اعتراض نه دی کړی لکه چا شاته چې ولاړ دی او ګریبانو له پخپله نه ورسي او ځکه که چېرته د پښتنو په جومات کې امام شوې که نه اوسې تجربه دې وکړه چې په خوږ اواز کې د عربۍ عامې خبرې وکړي والله که چاته پته ولګي چې د قرآن وایي که هسې خبرې کوي دلیل دی په دې چې موږ د دین نه ډېر لري یو ډېر لري
دا عرب اکثر چې کله قرآن اوري ډېر په توجه سره، بل دا چې که څوک یې غلط وایي یا داسې یو دغه کې واقع کېږي چې د هغې د لاسه قرت د ده غلطېږي یا د مونځ کې خلل راځي، به ورته ووایي، ښه صفا ورته ووایي چې دا مسله ستا داسې وه. مونږ یو ځای کې بله قصه وه، مونږ یو ځای کې یو ملګری را سره و، نو هلته د قرآن ډېر ښه یاد دی. نو تللي وو مونږ ریاض نه بهر ته یو ځای ته، نو سهار د مانځه ټیم و او بس امام نه و راغلی. نو ما هغه ته اشاره وکړه، ما مخکې شه. هغه مخکې شو، ښکلی قرت یې وکړو، ښه صحیح. مشکل څه و دې ته ګورئ چې څنګه سلام وګرځو، کېناستو، دې کې یو عربی راغی، ده سره دعا سلام وکړو، زه ورسره خوا کېناستو. وایي ته عربی که عجمی؟ قرآن خو هغه صحیح وي، نو دې سوال ته څه ضرورت شو چې ته عربی که ته عجمی؟ هغه ورته وایي زه عجمی یم. وایي زه پوه شوم مانځه کې، ځکه چې ته په هغه ځایونو کې ودرېدې چې هغه د ودرېدو نه و، شروع دې د هغه ځای نه کولی چې هغه ځای د شروع کولو نه و. نو ما ته په مانځه کې اندازه ولګېده چې دا سړی عجمی دی، دی په دې نه پوهېږي چې دی څه وایي. ما تعجب وکړو، ګوره یعنې دومره ده سوچتلی چې یاره دا امام عربی نه دی، یا عربی نه دی یا په قرآن پوهه نه دی، داسې به ووایي په قرآن پوهه نه دی. نو کوشش دا کوي چې کم سے کم سوره فاتحه یو څو لنډ سورتونه دا یاد کوي. او الحمدلله نن سبا خو الله پراختیا راوستې ده، په دې موبایل کې قرآن ډاونلوډ کا، داسې چې سره تلاوت ومي، په مخه دغه سوره فاتحه اوره، یو آیت اوره او بیا پسې ووایه، یو آیت اوره بیا پسې ووایه. او که ته په دې خفه کېږې، ډېر اوچت سړی، ډېر اوچت مقام دی دی، که چېرته زه یو عالم ته یا قاري ته کښېنم مقام دې لږ کمیږي، ځکه چې د ابن حجر وارې ستا مقام په دې لږ کمزوری ښکاري. یو ځان له کمره کې دغه پروګرام ډاونلوډ کا او یو آیت اوره ورسره ووایه چې هغه وایي الحمدلله رب العالمین، ته ورسره ووایه الرحمن الرحیم، ته ورسره ووایه، او په مخه چې څو پورې ستا سوره فاتحه بلکل دغه شان شوي نه وي، څنګه چې لکه څنګه چې تا اورې. نو دا ګران کار دی که آسان دی؟ آسان کار دی، آسان دی خو چې څوک یادول غواړي. سورت فاتحه چې ورنه مانځه کې مونږ دی مکمل دی، بیا چې ته مانځه باندې ولاړ ستان رکعت لاندې کې به رکوع کې رکوع ورسېږي، نو بیا دغه تفصیل نو رکوع چې دې راګیره کړه رکعت دې راګیر کړو. دې باره کې خو واضح روایتونه دي، انشاءالله دا مسله به راځي په دې کتاب کې، لا موږ هغې ته رسېدلي نه یو. رکوع چې دې راګیره کړه رکعت دې راګیر کړو. اشکال څه دی؟ سوره فاتحه پاتې شو. یو خبره ته دا وکړه، ما تېر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې، بعض وایي الله قرآن کې وایي چې قرآن ویلی کېږي نو تاسو ورته غوږ کېږدئ، او پیغمبر وایي چې سوره فاتحه وایي. دا څنګه؟ دا سوال نه دی، دا سوال دا څنګه؟ دا د سړي په کم علمۍ باندې دلالت کوي. یعنې اوس زما دا ایمان دی چې دا دین د الله دی، الله دین دی که نه دی؟ هغه ویلي دي قرت ته غوږ کېږدئ، صحیح شو؟ دا پیغمبر چا رالیږلی؟ الله رالیږلی. څه دپاره یې رالیږلی؟ چې موږ ته دین بیان کړي. او دې د ځان نه خبرې کوي؟ نه، هماغه پیغمبر وی خیر دې سوره فاتحه وایي، بس آمنا سمعنا واطعنا، خبره ختمه شو. د امام قرت ته غوږ کېږده، عام قرت ته غوږ ایږده، سوره فاتحه پکې ووایه. یاره والله که زما دې زړه ته ذره برابر په دې کې شک راځي، ذره برابر ذره داسې به مطمئن ځکه چې دین د هغه الله دی. زه څوک یم چې زه به ګوتې ووهمه؟ یاده که اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سوره فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. هم اقا پیغمبر وایي چې امام دې په رکوع کې راګیر کو رکعت دې وشو. څه ویل غواړئ؟ ختمه شو خبره. بس
هغه کم سړی چې الله د دین د بیانولو دپاره رالیږلی دی هغه دا وایي چې دلته پکې دا گنجایش دي. که نه موږ به اوس د الله نو د الله د پیغمبر نه مخکې کېږو مسله کې به چک چې نه نه دا خو وګوره امام پسې شاته او دا نو دی بیا تاسو دروغجن شوئ. بیا ما ته مه وایه چې دروغجن شي. بیا اصل کې ته د رسول صلی وسلم حدیثونو باندې اعتراض کې په معنی کې دا اعتراض په ابو حسن باندې دی. ما دا ویلي چې په امام پسې شاته سورې فاتحه وایي زما مسله خو نه ده. دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي په امام پسې شاته سورې فاتحه وایه. نو چې هغه دا ویلي دي هم هغه دا ویلي دي چې امام دې په رکوع کې راګیر کړو رکعت دې راګیر شو. په دې کې اشکال په زوره راویسته. اصل کې حدیثونو کې ټکراو راویسته دي. پوه شوئ که نه؟ لکه ګوره بل مثال پې ووایه. مونځ په ولاړه کول د هغه سړي دپاره چې طاقت وي دا لازم دي فرضي مونځ، او چې دی په ناستو کې دا مونځ نه کېږي قصدن عمدن دی کېني. دا خبره موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده. خو مؤکد پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمران ابن حسین ته ویلو کله چې هغه بیمار و د بواسیرو بیماري وه وی چې په ولاړه نشي په ناسته، او چې په ناسته نشي په ملاسته، چې په ملاسته نشي په اړخ. اوس کم پیغمبر چې ویلي چې مانځه کې ودرېده لازم دي هماغه پیغمبر وایي که په ولاړه نشي په ناسته بس. یعنی دا استثنایی حالات شو چې سړی دومره بیماري چې ودرېدی نشي د دې په ناسته کې. دغه شان د سورې فاتحې په مسله کې دا استثنایی حالات شو چې ته راشي او امام دې په رکوع کې راګیر کو تا نه سورې فاتحه ساکته شو. اوس هم پوه نه شوي. د دې نه بعد نور وضاحت ته ضرورت شته. نو بیا په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې دې نه بعد حدیث موږ په دې خبره کې لږ خبره اوږده کړه او دا روان حدیث لږ تفصیل غواړي. نو الحمدلله نن دا مسله واضحه شوه چې سوره فاتحه په امام پسې ویل پکار دي او که نه. دا هغه چا دپاره واضحه شوه چې په زړه کې ضد تعصب او عناد نه وي، او چې ضد او تعصب او عناد دې له ځان سره راوړی که نه او یا دې په زړه کې که سل کاله دا مسله تا ته څوک بیان کړي ته نه مني. ځکه چې هلته د اول نه وي زه به منم نه. لکه یو سړی روان وي جرګې له او فیصلې له د کور نه وځي په دې نیت چې که هر څه خو زه به وړ یم او که هر څه دا بل به پړ کوم دې به څوک پړ کړي؟ د چا هغه نیکۍ نشي پړ کولی. ځکه چې هغه راغلی په دې نیت دی چې زه به ځان وړ ثابتوم دا بل به پړ کوم. د دین مسله چې کله م اورې که نه نو په دې نیت یې اوره چې زه ځان پوه کړم. که په خطا ومه نو د خپلې خطایي اصلاح به وکړم، او که په صحیح مسله روان یم نو د الله شکر به ادا کړم او په دې به ښه مضبوط شم. دا طریقه ده د مسلمان. الله رب العزت دې مونږ په قرآن او په حدیث باندې پوه کړي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د زړونو نه د یو بل سره دا ضد او عناد او تعصب ختم کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.